एमल वली ख़ान के चाचा उनकी हुकूमत है। इन्होंने नया डेफिनेशन यानी गुरबत मुकर्रर किया है कि जो लोग 8,000 रुपये आते हैं महीने के तो वो लोग गरीब नहीं है, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा का रेट इससे कहीं ज़्यादा है। जो पाकिस्तान دغه رنګ پښتانه د دغه ځای نه راپاسي او زمونږ ګریوان ته لاس اچوي، څوک د ولی باغ نه راپاسي او څوک د چمن نه راپاسي او څوک د سینټ نه راپاسي. मरीम नवाज का टेररिस्ट डिपार्टमेंट रोज़ाना जो है लोगों को कत्ल करता है और ये कहा जाता है स्पाई चकली की मशी हो द कली लोए उड़ के स्पे टोल पे राजा मशी दिन अलावा सलाम अलैकुम मरगरो दा ख्वाजा सिफो दा वावराई दा लिगिया दे चोई दा वही दा दुमरा कसान ना बांधी लिगिया दी नो दा दुमरा कसान खुरोड़ा पचा बांधी लिया की दा हो यानी बेखी खबर दा कंट्रोल न बार दा वक्त की स्पाई चकली की मशी हो द कली लोए उड़ के स्पे टोल पे राजा मशी दिन अलावा को जरता पर आम हालात वगैरह से खाला किसा मंगने दली तले सीधा दुमरा कसान पे कस लिगिया नो دا خو ډېره د تشویش خبره ده، د فکر خبره ده. خو بل طرف ته وایي چې جیو والا خبر ورکړی دی چې دا کار چې دی د بھارت روان کړی دی، نو وایي چې دا سیکیورټي ذرایع هم ته ویلي، نو د خپلو کې هم خبر نه دي چې دا ویلي چې کشمیر هغه دا ویلي چې کشمیر کې د بھارت فوج چې دی نو هغه ناکامه شو، نو اوس په کشمیر کې داسې اور ولګاو. خانو یعنی اول خو خپلو کې صلاح وکړي چې یاره دا بھارت در منډلی دی، بھارت په کوم ځای کې در منډلی دی او انګلستان په کوم ځای کې در منډلی دی او افغانستان په کوم ځای کې در منډلی دی، په پوزه کې چا در منډلی دی، په غوږ کې چا در منډلی دی. خپلو کې اول صلاح وکړئ، نو بیا یې میډیا ته وایئ. تاسو خپلو کې یو بل سره صلاح نه ده کړې او بس په یو په بل باندې تورونه لګوئ، خپل غوږ نه ګورئ. او بل خبر مې ولیدو چې دا وایي چې د هند وزیر خارجه چې دی نو هغه د ایران دوره کوي، نو په دې خبره باندې زمونږ هېڅ اعتراض نشته. یې سړیه ستا نه چا تپوس کړی دی؟ ستا خپله دغه حال دی، په خپله دې ووایي چې داسې غوایمه شوی مله دومره کسان نه باندې لګیا دي. او بل طرف ته د سره روپۍ شته نه، کله د سعودي عرب نه قرضه غواړي او کله د اماراتو نه غواړي او کله د یو نه غواړي. کله ستا څه حیثیت دی؟ څه شی ته تا ټرمپ دلالي وکړه، ټرمپ پیغامونه دی خوا دې خوا هندوستان څه شی جوړ شو. اوس هندوستان خو د دغې خطې او د دنیا یو غټ نړیوال معاشي طاقت دی، ډېر لوی طاقت دی. بل طرف ته ایران د تیلو غټ، د ګیس غټ، د تیلو د دې شیانو ذخایر لري، د دنیا دویم دریم په دغې معامله کې غټ طاقت دی. او اوس دنیا دا ومنله چې یو غټ لوی فوجي طاقت دی، میزایل یې او ډرون او په دغه ټکنالوژۍ کې، نو دا خو لوی لکان دي، لوی لکان دي، غټ د کلي په ګراونډ کې فوټبال کوي او کرکټ کوي او په چکر. ته څه شی یې؟ ته خو هغه په کلي کې چې ګرځې پرتوګینۍ اغوستی اسخا خیرنې تورې هغه شی ته، نو ستا نه به اوس څوک تپوس کوي یا به ستا په دې باندې اعتراض وي، نو که ستا په اعتراض وي نو دي پې که نه څه چل به وکړې ته. خدای دې په شرمونه وشرموه، ځان شرموئ، دا څه شرمېدلي یې او څه ځان په دې خپلو خولو شرموئ او بیا سره زمونږ ګلخانانو هم وشرمېدو. السلام علیکم. एमल वली ख़ान के चाचा उनकी हुकूमत है। इन्होंने नया डेफिनेशन यानी गुरबत की तारुफ के लिए पाकिस्तान की तरफ से एक नया रेट मुकर्रर किया है कि जो लोग जिन लोगों के पास महीने के इतने पैसे आते हैं वो गरीब नहीं है। यानी जो पर पर्सन या एक घर के एक बंदे के लिए जिनके पास 8,000 रुपये आते हों महीने के तो वो लोग गरीब नहीं है, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा का रेट इससे कहीं ज़्यादा है जो पाकिस्तान जैसे ममालिक के लिए है। पहले वो $3 पर डे पर पर्सन था, यानी एक दिन में $3, बाद में वो $4 हो गया। ये रेट उससे कहीं कम है, लेकिन इसके बावजूद इन्हीं के डेटा के मुताबिक पिछले 5-6 सालों में पाकिस्तान में गुर्बत की शरह 22% से बढ़कर 30% तक चली गई। यानी इसी डिफिनीशन के हिसाब से पाकिस्तान में पिछले 5 सालों में 6 सालों में जब से हासिब मुनैर की और एमल के इस वाले चाचा की और एमल के बड़े वाले चाचा जरदारी की हुकूमत है,
تو اس میں 3 اور 4 کروڑ کے درمیان جو ہے لوگ وہ غربت کی لکیر سے نیچے گر گئے، جبکہ اقوام متحدہ کی جو ڈیفینیشن ہے اس کے مطابق پاکستان کے 45% لوگ یعنی تقریباً آدھی آبادی غربت کی لکیر سے نیچے کی مالی حالت میں زندگی گزارنے پر مجبور ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں ہمسایہ ملک ہندوستان جو کہ کئی دہائیوں تک غریب تھا اور غریب سے غریب تر تھا، گزشتہ کچھ سالوں میں انہوں نے کئی کروڑ لوگوں کو غربت کی لائن سے اوپر اٹھایا ہے، اور پچھلے صرف 5-6 سالوں میں ایک کیلکولیشن کے مطابق 5% یعنی جو غربت کی لیول تھی، اگر وہ 24% تھی تو وہ 17% پہ آ گئی، دوسرے اسٹیمیٹ کے مطابق وہ 25% سے 14% پہ آ گئی، یعنی انڈیا کی آبادی کا حساب لے لو پھر یہ پرسنٹیج لے لو، تو اس حساب سے انہوں نے کئی کروڑ لوگوں کو غربت کی سطح سے اوپر اٹھا دیا۔ اب بتاؤ یہ فرق کیوں ہے، یہ فرق کیوں پیدا ہوا؟ جو ملک پہلے امیر تھا وہ غریب کیسے ہو گیا، اور جو ملک پہلے غریب تھا وہ امیر کیسے ہوتا جا رہا ہے؟ بھائی جواب صاف ہے، یہاں جرنیلوں کا قبضہ ہے، پنجابی جرنیل جو ہے وہ مال بناتے ہیں، مال بنا کے ملک سے باہر بھاگ جاتے ہیں، اور جو پنجابی سیاستدان ہے یا سندھی زرداری مرداری وغیرہ نواز شریف وغیرہ وہ ان کے بوٹ چاٹتے ہیں، اور پھر جو چھوٹے لیول پہ پشتون سیاستدان ہے یا بلوچوں میں کچھ 2-3 زیادہ تو نہیں ہے 3-4 بغیرتی ملیں گے، وہ ہے پھر وہ ان پنجابی سیاستدانوں کی جو ہے بوٹ چاٹتے ہیں، اور جو بھی کہے وہ چاٹنے کے لیے۔ تو حقیقت میں سیاست کوئی نہیں ہو رہی، فوج کی خدمت ہو رہی ہے، کچھ لوگ فوج کی خدمت کر رہے ہیں، پھر کچھ لوگ فوج کی خدمتگاروں کی خدمت کر رہے ہیں، اور کبھی انہیں چاچا بولتے ہیں، کبھی انہیں بڑا بھائی بولتے ہیں، کبھی انہیں انکل بولتے ہیں، اور ملک کا جو ہے معیشت کا سیاست کا ہر لیول پہ جو ہے بیڑا غرق کر دیا ان لوگوں نے۔ سلام۔ دا ذکر دے چې یو لک پوسټ کړی و د پښتونخوا ما خیال د پېښور به یا به دغه نږدې ځایونو و، وی چې ما سره د اټلي ویزه وه او زه تلمه ایټالیا ته، نو زه څوک پیژنم په دې امیګریشن کې، هغو ما ته وی چې ایټالیا ته مه ځه، پیرس ته مه ځه، ایټالیا ته ځه، که ته پیرس ته ځې نو په ایرپورټ کې دنه پیسې غواړي، که پیسې نه ورکوې واپس دې رالیږي. چې زه لاړم وایي زه واپس راولېږلم، 2 لک روپۍ تاوان یې راکړو، او بیا یې راته دا ووې سبا له میسج راته وکړو د ټکټ کینسلېدو یا د لیټ کېدو 2 لک روپۍ تاوان راغی. بیا یې راته میسج وکړو چې که ځې نو 1 لک روپۍ راکړه او خیر دی موږ له رشوت راکړه او پیرس ته لاړ شه. بیا مې 1 لک روپۍ ورکړې او زه پیرس ته اوس زما خیال دی تللی دی. نو چې داسې ژوند شي، داسې غلامي شي، داسې په دنیا کې چېرته کېږي؟ ما ته یو وطن په دنیا کې وښایي چې هلته به خلکو سره داسې حال کېږي. دا د پېښور په ایرپورټ کې تقریبا د هر 2-3 سړي سره دغه عمل روان دی. او بیا چې موږ خبره کوو چې ګوره دا نظام د انسانیت نظام نه دی، دا د انسانانو نظام نه دی، دا د سړیتوب نظام نه دی، په دې نظام باندې موږ نیوکې کوو، موږ غواړو دا نظام مات شي، ختم شي، نو بیا هم دغه رنګ پښتانه د دغه ځای نه راپاسي او زمونږ ګریوان ته لاس اچوي، څوک د ولي باغ نه راپاسي او څوک د چمن نه راپاسي او څوک د سینټ نه راپاسي. اوس دغه هلک باندې دومره زور راوست چې هغه پوسټ یې ما فیسبوک کې شیر کړی و، نو هغه پوسټ یې ډیلیټ کو. نو تر څو چې دغه نظام یي، دغه لاس یې زمونږ په ګریوان کې اچولي، موږ نه د انسانیت ژوند کولی شو او موږ نه په مخه تللی شو. دغه شی، دغه غول، دغه ډیران، دغه د جناده غول به د دغه ځای نه پاکول غواړي، بیا به موږ کې سړیتوب راتلی شي، بیا موږ په مخه تللی شو، که نه دغه شان به غرق یو لکه چې دا یو. دوستوں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا 2-3 دن پہلے ایک لڑکی مار دی، پنجاب پولیس نے ایک معصوم لڑکی مار دی، اور وہ لڑکی آسٹریلین نیشنل تھی، یعنی وہ تھی تو پاکستان اوریجن کی، پنجاب اوریجن کی، لیکن وہ آسٹریلیا کی نیشنلٹی یا پاسپورٹ ہولڈر تھی.
آسٹریلین میڈیا سے ہوتے ہوئے آسٹریلین میڈیا سے وہ بات آسٹریلین پرائم منسٹر تک پہنچ گئی. آسٹریلیا نے ہر لیول پر اس کے بارے میں بات کی, اور پنجابی میڈیا یا پاکستانی میڈیا میں بھی ہر طرف اس بے گناہ اس معصوم لڑکی کی جو ہے خبریں چل رہی ہیں. یہاں تک کہ جو پنجاب میں ٹیررسٹ ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے کوئی ایکشن بھی لیا ہے, ایک بندے کو شاید بظاہر نوکری سے بھی نکالا ہے. یہ مریم نواز کا ٹیررسٹ ڈپارٹمنٹ روزانہ جو ہے لوگوں کو قتل کرتا ہے, اور یہ کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں نے کوئی نہ کوئی جرم کیا تھا, اور پنجاب کے لوگ تالیاں بجاتے ہیں, اس سے خوش ہوتے ہیں کہ ہاں جی بڑی زبردست کام کر رہی ہے مریم نواز. لیکن آج جب معصوم لڑکی اس میں ماری گئی, پتہ نہیں اس میں کتنے اس سے پہلے معصوم لوگ مارے گئے ہوں گے, لیکن یہ پہلی دفعہ کنفرم ہو گیا کہ ہاں جی ایک معصوم بچی ماری گئی ہے. تو یعنی آسٹریلیا سے لے کے پورے پاکستانی میڈیا, پاکستانی عوام سب جو ہے وہ اس غم میں شریک ہے, اور اس غم میں شریک بھی ہونا چاہیے. ایک معصوم لڑکی ہو, لڑکا ہو, بزرگ ہو, جوان ہو, کسی پولیس والے کو, کسی ریاستی ادارے کو ان کا یہ حق نہیں بنتا کہ ان کو مار دے. ان کا کام ہے ان کی حفاظت کرنا, ان کو مارنا ان کا کام نہیں ہے. لیکن دوسری طرف پشتونخوا میں روزانہ یعنی ایسا کوئی دن نہیں گزرتا جب پشتونخوا میں بے گناہ لوگ نہیں مرتے, اور وہ بھی انہی اداروں کے ہاتھوں مرتے ہیں جو ہماری ٹیکسوں سے بجٹ کھاتے ہیں, جو ہمارے ٹیکسوں سے تنخواہیں لیتے ہیں, جو ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے اسلحہ خریدتے ہیں, جو ہمارے پیسوں سے طرح طرح کی عیاشیاں کرتے ہیں. اکثریت جو لوگ مارے جاتے ہیں ان کی بندوقوں سے, ان کی گولیوں سے مارے جاتے ہیں. اور تو اور کل کرم میں پرسوں ایک تو چیک پوسٹ کے آس پاس فائرنگ کر کے 28 لوگوں کو زخمی کر دیا, جس میں سے 3 بعد میں کنفرم ہوئے کہ وہ مارے گئے, سارے کے سارے بے گناہ لوگ. اور جو باقی زخمی تھے اب ان کا کیا حال بنا وہ خبر میرے تک نہیں پہنچی, لیکن کئی زخمیوں کی حالت تشویشناک تھی, اور اسپتالوں میں خون تک اویلیبل نہیں تھا. پھر اس کے بعد ایک گھر پر انہوں نے ڈرون سے بم گرائے جس میں لوگ زندہ جلائے گئے. وہ تصویریں بھی موجود ہے, وہ تصویریں دیکھنے کے قابل نہیں ہے. اور ایسا کوئی دن نہیں گزرتا جب وزیرستان میں یا کسی اور ضلع میں پختونخوا کے اس طرح بے گناہ لوگ نہیں مارے جاتے ہوں. لیکن پاکستانی میڈیا میں مجھے کوئی بتا دے, کوئی ایک نام بتا دے, ایک ہی نام کہ یہ بے گناہ بندہ جو مارا گیا اس کا یہ نام تھا, اس کی یہ پہچان تھی, یہ فلانے کا بچہ تھا, یہ فلانے کی بچی تھی, اس کی اتنی عمر تھی. ایک خبر تک وہاں نہیں آتی. کچھ دن پہلے اسکول کے بچے مارے گئے تھے اسی ایریا میں, اسی علاقوں میں. دو جو ہے وہ لڑکیاں بہنیں تھیں, ان کی بھی کوئی خبر پاکستانی میڈیا میں نہیں چلی. میڈیا تو چھوڑو, سیاستدان بھی آج تک میں نے کوئی ٹویٹ نہیں دیکھا کہ کسی پاکستانی سیاستدان نے ان بے گناہ لوگوں کے بارے میں ٹویٹ کیا ہو. تو کیا ڈفرینس ہے؟ یہ جو بے گناہ لڑکی آسٹریلیا سے آئی تھی ماری گئی, اور یہ جو بے گناہ بچے پختونخوا میں مارے جاتے ہیں, ان میں کیا فرق ہے؟ کیا کوئی فرق ہے؟ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ کیا ان کا خون نہیں ہے؟ کیا ان کی زندگی نہیں ہے؟ کیا ان کے خواب نہیں ہے؟ اچھا, اگر تم کہتے ہو کہ وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہی ہے اور جو غلطی سے مارے گئے, ٹھیک ہے وہ غلطی سے, تم اس کا غم تو مناؤ, تم اس پہ بات تو کرو. تم تو اس کو ایسے اگنور کر دیتے ہو جیسے وہ انسان ہی نہ ہو. میں جب پوسٹ کرتا ہوں اس پہ ہنسنے کی جو ہے وہ کمنٹس آتے ہیں, اور اس پہ کہا جاتا ہے کہ چلو بہت اچھا کیا پاکستانی فوج نے کہ ان لوگوں کو مار دیا. وہ بھائی بولتے کیوں طالبان کو تم گھر کے اندر پناہ دیتے ہو؟ کسی نے آج تک کوئی انکوائری کی ہے؟ ایک بھی رپورٹ آئی ہے اس پہ؟ ایک بھی اخبار میں خبر چھپی ہے کہ کیوں بھائی وہ کہاں طالبان چھپے ہوئے تھے؟ کیا اسکول میں تھے؟ کیا سڑک پہ تھے؟ کیا لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے؟ وہ جو بیٹھے ہوئے تھے وہ کہاں, وہ کتنے مارے گئے, وہ کدھر مارے گئے, ان کی لاشیں کدھر ہے؟ کوئی سوال نہیں ہے, کوئی جواب نہیں ہے, کوئی پوچھ. اور تو اور جو لوگ پشتون کے نام پہ سیاست کرتے ہیں, جو پشتون سے ووٹ مانگتے ہیں, جو پشتون کے نام پہ سینٹ میں بیٹھے ہیں, قومی اسمبلی میں بیٹھے ہیں, اور بڑے بڑے گاڑیوں میں گھومتے ہیں, اور رحمان کو دیکھ لو, ایمل ولی کو دیکھ لو, محمود خان کو آج وہ بنا ہوا ہے اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی میں. اس کے علاقے میں 15-20 دن سے جو قتل عام جاری تھے 2 ہفتے پہلے, عام لوگوں کو, سڑک پہ لوگوں کو مارا گیا, تاجروں کو مارا گیا, جوانوں کو مارا گیا. کتنے احتجاج کیے اس نے, کتنے پریس کانفرنسز کیے اس نے. ایک آسٹریلین بچی کی قیمت ان درجنوں, ان سینکڑوں معصوم لوگوں سے زیادہ ہے. یہ حیثیت ہے پاکستان کے اندر پشتون کی. تو اس لیے ہم کہتے ہیں یہ ہماری ریاست نہیں ہے, یہ ہماری ماں نہیں ہے, یہ ہمارا قاتل ہے, یہ ہمارا دشمن ہے. اور جو لوگ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, جو ان سے تنخواہیں لیتے ہیں, جو ان سے گاڑیاں لیتے ہیں, جو ان سے پروٹوکول لیتے ہیں, جو ان کے باتیں کرتے ہیں, جو اس کی سینٹ میں بیٹھتے ہیں, جو اس کے قومی اسمبلی, جو صوبائی اسمبلی, جو وزیر اعلیٰ, یہ سب ان قتلوں میں ان کے ساتھ شامل ہے. السلام علیکم.